الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو ډیر ورونه دا پښتنه کوي چې دلته په خارج کې یا په بعضې نورو ممالکو کې داسې کسان ستا چې مثال یا موټر یا کور اخی نو د بینک څخه قرض وکي، هغه موټر د بینک والا یا کور د بینک والا ورواخي، خو چې په کم قیمت باندې بینک والا ورواخي هغه قیمت چې بیا د اخیستونکي په قسطونو باندې یا د څو میاشتو تیرېدلو وروسته ور ادا کوي، بینک والا زیات پیسې ورنه غواړي. مثلا په $1,00,000 باندې کور ورواخیستی، اوس د 2-3 میاشتو وروسته د بینک والا $1,10,000 ورنه غواړي. شرعاً داسې بیع یا داسې سودا یا داسې معامله څه حکم لري؟ شرکونکي اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. الجواب وبالله التوفیق. محترمه، داسې بیع شرعاً جایز نه ده، ځکه په دې کې سود راځي، د بینک والا سود کوي. د نه جواز صورت یې دا دی چې ته اوس کور اخې یا موټر اخې، دا موټر یا کور د بینک والا واخي، ستا پر ځای د بینک والا پیسې ورکړي، خو د بینک والا چې بیا ستا څخه په قسطونو د پیسې اصولوي، څو میاشتې بعد بیا ته ورته رسوې، هغه د اصل قیمت څخه زیاتې غواړي، نو دا شرعاً جایز نه ده، په دې کې د سود راغلی. د جواز صورت یې دا دی چې د بینک والا دلته یو دریم کس ودروي، هغه داسې چې دغه سرای یا دا موټر دا د بینک والا واخي د خپل کمپنۍ په حساب کې، چې په 50,000 یا $1,00,000 باندې واخیستی، که کوري که موټري. دویم وار دی بیا د بینک والا پر دغه دریم کس باندې په قرض باندې دا موټر خرڅ کی یا دا کور په قرض ورکی، د 3 میاشتو یا د 5 میاشتو یا د کال په قرض باندې بیا د څه ګران ورکی، بدی کې بیا سود ناراضي. دغه صورت د جواز دی. مثلا د بینک والا دغه کور په $1,00,000 واخیستی، اوس بل کس ته په قرض باندې ورکی د 5 میاشتو یا کال په قرض په $1,10,000 باندې پر د باندې خرڅي د قسطونو د کور په وجه، دا شرعاً جایز ده، په دې کې بیا مشکل نشته. رد المحتار على الدر المختار کې دا مسله راځي په 9 جلد 340 صفحه کې، او دا رقم په بدایع الصنایع کې راځي په 9 جلد 103 صفحه کې، او په قضايا الفقه والفکر المعاصر کې امام زحیلی رحمه الله هم دا صورت راخسته دی په اول جلد 255 صفحه کې، او دا شان په امداد الفتاوا 3 جلد کې هم راځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.